کابل ښاریانو ته ډیر زبردست خبر. کابل والي د کرونا مریضانو لپاره تازه څه کړي دي؟ ټول کابلیان او افغانان یې څنګه خوشحاله کړل؟ دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کابل والي وایي کابل کې مو د کرونا ناروغانو ته 18,000 بسترونه چمتو کړي دي. د کابل والي وایي دغه ښار د کرونا د 50,000 ناروغانو د درملنې ظرفیت لري او دمګړۍ 18,000 بسترونه ورته چمتو کړي دي. نوموړي تان ته په یو ټلیفوني تماس کې وویل په کابل کې دمګړۍ د کرونا ناروغانو شمیر 500 تنو ته رسیدلی او په ښار کې به د ګرځبندي شرایط نور هم سخت کړای شي. محمد یعقوب حیدري په کابل ښاریانو نیوکه وکړه چې کرونا وایروس شرم ګڼي او خپل مړي په مخفیانه ډول د شپې له مخې خاورو ته سپاري چې په وینا یې دا کار ناسم دی. هغه وویل ولایتي ادارې تر اوسه په کابل کې په 1,80,000 کورنیو خوراکي مرستې توزیع کړي دي او کارګرو ته یې له ښار څخه د باندې د کابل ښار د اوبو د خوندیتوب پروژه کې کار پیدا کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې کابل دمګړۍ له هرات څخه د کرونا ناروغانو د شمیر له پلوه مخکې روان دی او په افغان جاپان روغتون کې د کرونا ناروغانو د درملنه کې د ناغېړۍ تورونه زیات لګېدلي دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ تر څو له تازه معلوماتو څخه خبردار شئ.